بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، تاسو ته زه په یو نوې ویډیو کې ویلکم کوم. نننۍ ویډیو چې کوم دا د سم کیز پرابلمز دیٹ فریلانسرز نارملی فیسینګ. چې فریلانسینګ کې تا ته کومه پرابلم راتلی شي یا کوم پرابلمز تا ته راتلی شي او د هغې بیا سلوشن څه دی، نو په هغې باندې موږ نن ډسکشن کوو. ځکه چې کومې بنیادي مسلې دي د هغې حل کولو کوشش پکار دی چې حل شي، ځکه چې نیو فریلانسینګ او ته یو فریلانسینګ کې خپل مقام جوړې. موږ نومبې هم ویل دي چې د دې کورس مقصد هم دا دی چې تاسو فریلانسینګ ته راشئ، تاسو ارنینګ وکړئ. خو تاسو د ارنینګ چې کوم دی دا مختلف پرابلمز راتلی شي په دې ارنینګ کې، هغه پرابلمز به تاسو څنګه سالو کوئ د هغې باره کې دا ویډیو ده. د ټولو نه لومړی ویډیو خو دا پرابلم چې کوم دی هغه دا دی چې په دې کې مونږ د معاشرې نه لرې پاتې کېږو، ځکه زموږ ځان له یو جدا روم وي، زموږ ځان له چې کوم دی د خپل کار سره زموږ د پي سي سره وي یا د کمپیوټر سره وي، او پای کې مونږ کار کوو. زموږ ټول ډیلینګ آنلاین وي، زموږ د کلاینټ سره نه ملاوېدي، بس ټرانزیکشن آنلاین، هر څه آنلاین. نو دې سره انسان کې چې کوم دی یوازېوالی راځي، تنهایي چې ته مونږ وایو. نو دې سره هم تاله پکار چې ډیلینګ کې ته مطلب څه ټایم چې کوم دی خپل فیملی له ورکې، د هغې نه علاوه نور خپل فرینډز له چې کوم دی ټایم ورکې. خو دا نه شوي، نو ته به په معاشره کې د تنهایۍ ښکار شوې، او ته بیا یوازې چې کوم دی خوشحاله. نو دا یو مسله ده راتلی شي فریلانسینګ، ځکه چې فریلانسینګ کې به ته د خلکو نه لرې، ځکه چې ته به ډیلینګ کې، ته به ویډیو کال میټینګ وي، ستا به چې کوم دی نو ډفرنټ کار چې کوم دی هغه ته خلکو منځ کې نه شي کولی سیټ ته به کې. نو دا یو مسله راتلی شي فریلانسینګ کې چې موږ دې ته وایو چې یاره ته به یوازې کېږي. نو دې سلوشن هم دا دی چې ته خپل ټایم منیجمنټ وکړې، او د هغې په ترو باندې چې کوم دی خپل دغه وکړې، دا څه چې ورته وي چېرته ته ټایم منیجمنټ وکړې، هر شي له خپل ټایم ورکړې، فریلانسینګ له خپل ټایم ورکړې، معاشرې له خپل ټایم ورکړې، خپل فرینډز له خپل ټایم ورکړې. دا ټول به په دې کې راځي. دې نه علاوه چې کوم زموږ سره بل پرابلم دی په فریلانسینګ کې، نارملی موږ ته راځي، هغه دی ډیلینګ وذ ډیفیکلټ کلاینټس. او دا عموما راځي فریلانسینګ کې. اصل کې کلاینټ راشي، هغوی ته د خپل ګول پته نه چې زه څه کول غواړم، زما ډیمانډ سره دی، زما څه شی نیډ دی. دې سره کلاینټ سره دا یو غټ پرابلم راتلی کې عموما نیو فریلانسرز ته دا مسله ډېر زیات راځي، هغه ډیلینګ نشي کولی کلاینټ سره. او کلاینټ داسې چې هغه په حساب نه پوهېږي. زه د خپله خبره کوم چې یاره ما ته کله پروجیکټ راغی، کلاینټ چې کوم هغه د ریکوایرمنټس نه خبر، ریکوایرمنټس نه خبر، بیا به ته هغه ته چې کوم دی پروټوټایپ جوړی یا سکیچ پوډر جوړی چې داسې پکار دی، داسې پکار دی، د هغې بیس باندې بیا هغه ډیسیژن کي. نو ډیلینګ وذ ډیفیکلټ کلاینټس دا عموما فریلانسر هم نه وي، کلاینټ چې کوم دی هغه هم نه وي راغلی، کلاینټ هم د خپل ګول نه خبر. نو فریلانسینګ ته دا یو فریلانسرز ته دا یو غټه مسله راځي چې هغه د ډیفیکلټ کلاینټ سره بیا څه نه کېږي. نو د دې سلوشن به زه ووایم. مین خبر دا چې په دې کې تاسو د یو بل سره چې کوم دی میټینګز کوئ، میټینګز هغوی سره کلاینټ سره کېښودل پکار دي. بل دا خبره پکار ده چې هغه ته ما څنګه چې لومړی خبره وکړه، سکیچز یا پروټوټایپس چې ورته موږ وایو، چې یاره فرض که تعالی زه یو ډیزاین جوړوم، دا داسې ډیزاین خوښ دی، یا زه ورته بل څه ډیمو سایټ ورکړم. ټیک شو، فار ایگزامپل ما ته یو کلاینټ راشي چې ما له ویب سایټ پکار دی، زه هغه ته څه وکړم، هغه ته چې ډیمو ویب سایټ وښیم چې یار داسې ویب سایټ پکار دی، cyberpashto.com په شان ویب سایټ تاله پکار دی. دا چې کوم دی دې سره به ستا چې کوم کلاینټ په پرس مسله وي نو هغه بیا وشي. بل دې نه دا وشي چې فریلانسینګ مسله دا ده چې په دې کې ایرریګولر انکم دی. فریلانسینګ یو دا خطر، فار ایگزامپل زه بل څه جاب کوم، پای کې زما په منتلی بیس باندې سیلري ده، زما ویکلی بیس باندې هغه څه ډیل کولی شم. خو په فریلانسینګ کې مسله دا ده چې په دې کې زما انکم به ایرریګولر ني. کله یو میاشت کې زما ډېر فریلانس پروجیکټس راغلي، ډېر کار به وشي، په بله میاشت کې چې کوم دی کم کار راغله. نو په دې سره زما ستا چې کوم ایکسپینسز یا سره فیملی ایکسپینسز وي هغه به برداشت کول یا هغه مینیج کول لږ ته کې مشکل شي، ځکه چې انکم ستا ایرریګولر نه وي، ایرریګولر انکم وي. دې سره ډیلینګ ورته پکار دی چې موږ پراپر مینجمنټ وکړو، هر شي د خپل پیمنټ وکړو، او یوازې په فریلانسینګ باندې موږ فوکس نه وکړو. بل مسله دا ده چې په دې کې د ټولو غټه مسله دا ده چې یاره فایندینګ انف ورک. په دې کې موږ عموما موږ ته داسې کار کوي چې په سټارټ کې موږ ته پروجیکټ وراشي، بیا نور پروجیکټ نه راځي، او فریلانسر چې کوم دی خفه وي. نو په دې کې چې کوم دی هم مسله فریلانسر ته راځي چې هغوی ما یاره یو پروجیکټ کړی، دوه مې کړلي، اوس هسې ناسم کار ما ته نه راځي. نو دې لپاره بهترین سلوشن دا دی چې ته د سوشل میډیا یوز کې. بل دا کار دی چې ته د فیور باندې یا چې کوم پلیټفارم ته یوز کې، پای کې 24 اور یا چې کوم دی چې انلاین ډېر زیات انلاین اوسې. په سوشل میډیا چې څومره ګروپینګ دی د ګیګ پروموشن یا د نور حوالې سره، د هغې سره ته اوسې، نو په دې سره تا ته چې کوم دی کار میلاویږي، او ستا چې کوم امپریشنز دي یا ستا چې کوم کلیکس دي ستا په ګیګز باندې، نو هغه به دې سره سیوا کېږي.
دا چې کوم دی پرابلم مونږ وې